أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسورة الناس کی اجراء علم التجوید. قل اعوذ قاف یو ډک لوستل پکار دی ځکه چې دا حرف مستعلیه دی او دا لام چې دی دا لام الفعل دی. د دې نه وروسته حمزه راغلی ده. حکم د دې دا دی چې دلته به اظهار کیږي. اعو دلته مد اصلي کیږي، واو ساکن ما قبل مضموم. برب الناس را ډک ادا کیږي او باقي قلقله کیږي او فالناس کی ادغام شمسی کیږي، نون کی غنه کیږي او بیا الناس مد عارض وقفی للسکون. ملک الناس الناس کی امدغه قیدی دی ادغام شمسی، نون کی غنه او مد عارض وقفی للسکون. اله الناس الناس کی امدغه قواعد دی. من دلته دا نون چې دی دا به واضح نه ادا کې ځکه د نون نه وروسته شین راغلی دی، دلته اخفا کیږي. شرل دا را چې دا دا باریکه ادا کیږي ترقیق سره. من شرل او لام چې دی دلته ښکاره ادا کیږي، دیته اظهار القمر ویل کیږي. وسواسل واکی مدی اصلی کیږي. الخناس لام کی اظهار القمری خاډک ادا کیږي. الناس او نون کی غنه کیږي. الذي دلته ادغام شمسی او ذی کی مدی اصلی او فی صدو فی کی مدی اصلی فی صدو دلته مدی اصلی را باریک ادا کیږي. الناس ادغام شمسی دا لام ښکارنه ادا کیږي، نون کی غنه کیږي. من من الجنة دلته دی نون لا فتحه ورکړی شوې ده د وجې د اجتماع د ساکنینو نه. او لام کې اظهار القمری. من الجنة نون کې غنه. والناس دلته ادغام شمسی او نون کې غنه مد عارض وقفي للسكون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.